بسم الله الرحمن الرحيم. باب المرابحة والتولية. باب دے په بیان د بیع مرابحه کی او بیع تولیه کی. دا د بیع دو اقسام بیانیږي. یو ته ویل کېږي بیع مرابحه، دویم ته ویل کېږي بیع تولیه. د بیع دو اقسام دي. تعریفونه مصنف په خپل باندې په دې متن کې کوي. بیع مرابحه څه ته ویل کېږي؟ بیع مرابحه دې ته ویل شي چې تا یو سیز واغیس مثلا په 100 روپۍ، په 100 روپۍ دی یو شی واغیس، هغه 100 روپۍ باندې بیرته خرڅ کی، خو لږه ورسره ګټه مو کی، یو 10 روپۍ ګټه مو سو کی، بلکې په څو خرڅ کی؟ په 110 باندې خرڅ کی. مرابحه ګټه ته ویل کېږي کنه. نو نقل کول د مبيعي د مبيعات واغستلا په 100 روپۍ بیر دې نقل کې، یعنی دې ته بل چا باندې خرڅه په غزول سمن سره د ګټینا، په غزول سمن سره د ګټینا، نو دې لیکيږي به مرابحه. اسانه خبره مړه یو شی په ګټه باندې خرڅول، په 100 واغی په 120 خرڅه، په 130 خرڅه، صحیح شو کنه. غوا دی واغی استلاله په دې میله کې په 70,000 روپۍ، بل میله کې خرڅه په 80,000 روپۍ، په غزول قیمت سره د ګټینا، په غزول قیمت سره د ګټینا. دې دې لیکيږي بیع مرابحه. الک بیع تولیه څه ویل کېږي؟ بیع تولیه ته ویل کېږي چې شی خرڅول بیرته په زوړ قیمت باندې بغیر د ګټینا، شی خرڅول په زوړ قیمت باندې بغیر د ګټینا. 13 میله کې الک شی غیسته او مال دی غیسته او 50,000 روپۍ، بیر دې بلې میله کې خرڅه 50,000 روپۍ په زوړ سمن. ته لیکي بیع تولیه، بیع مرابحه او بیع تولیه. سلام ازدفل مزګوري کتاب ته. حل مرابحه مرابحه چې دا نقل ما نقل کولی د هغه مبيعي، نقل کولی د هغه مبيعي ملکه چې دا سړی مالک شوی وي. ابولا مولوی صاحب ته د غوا مالک شولې په 50,000 روپۍ، بیرته نقل کې، یعنی بیرته خرڅه د بل چا ملکیت ته نقل کې، خرڅه مقصد دا دی د خپل ملکیت نه نقل کې د بل چا ملکیت ته په هغه زوړ قیمت سره د ګټینا، په هغه زوړ قیمت سره د ګټینا. سم پېښ شولې. المرابحه مرابحه چې دا نقل ما نقل کول له هغه مبيعي دي د هغه سودا دي ملکه چې دا سړی مالک شوی وي بالعقد الاولی، فعقد اول سره مالک شوی وي، خو بالثمن الاولی دا نقل کی په ثمن اول سره، یعنی خرڅ کی په ثمن اول سره. دا بالعقد الاولی دا جار و مجرور متعلق دی په ملکه پسې چې مالک شوی وي په عقد اول، په سودای اول سره. او دا بالثمن الاول دا جار و مجرور متعلق دی په نقل پسې چې نقل کی په ثمن اول باندې. پوه شو بي؟ مع زیادت ربحین سره د زیادت د ګټینا چې ګټم بګیو کی. دا څه دي تاسو ګرام شو. والتولیه او بیع تولیه چې دا نقل ما نقل کول د هغه مبيعي دي مالکه چې دا سړی مالک شوی وي. کله مالک شوی په عقد اول سره مالک شوی کنه، مخکې سودا شوی د بل چانه غیستره،
او وسی نقل کی بالثمن الاول فثمن اول سرا یعنی خرڅ کی بثمن اول سرا من غیر زیادت ربح بغیر د زیادت د ګټینا ګټه کیونی کی په خپل سر باندې خرڅ کی د ویل کی تولیه ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوز مما له مثل توجه کوي بيع مرابحة او بيع تولیه دا په هغه سوداګانو کې په هغه مبيعو کې کیږي چې دې مبيعي الک مثل ویخه مثلی وی لکه د غوا مثل له د میخه مثل له د کتاب مثل له په هغه مبيعو کې صحیح کیږي چې د غیر فار الک په بار معاشره کې سوي مثل وی پیږي سم نه پیږي بعض شيء د سوي چې د غیر سره مثل نه د غیر سره مثل نه صحیح شو کنه او باندې شي او باندې سوداګان لکه په مثل په خارج کې په معاشره کې ملاويږي بازارونو کې بیرته صحیح ده کنه ولا تصح المرابحه ونسيكي بيع مرابحه والتوليه نه ما تاسو مثلا بالعكس د متن وکړه نه دا بيع تولیه او بيع مرابحه الا سيكي چې دې سمن عوض دې سمن ته ویل کیږي چې دا سمن چې دې لپاره الکه سوي مثل وی د مبيعينا د سشي د سمن سیده کنه د سمن الکه په معاشره کې سم ملاويږي مثل ملاويږي او خدای مثل نو کنه نو به بیان سيكي بيع تولیه و مرابحه ولا تصح المرابحة نسيكي بيع مرابحة والتولية بيع تولية حتى ترضي پوری يكون جشي العوز العوز مما دعا قبلنا له جدا غير فار مثل وي هي تقول شو ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والسباغ والطراز والفتل دقة زي پوری يوبل مسألة كي الکا توجه کوي ما ویل چې الکا دا غنم شدي کنا دا غنم په مثال کې مور کوا دسی وایا چې دا کپڑا چې دا کنا نو دا ماته پریوتی دا په 100 روپۍ او مال او سيوسل په ګټه کنه په ول سي والا دا بيع مرابحه شو کنه هلکه د چلې کنه چې دا دې سړی ته دې سړی خدا په 100 روپۍ نه واغستي دای پاته سو واغستي وا دسی وری وای ما ته په 100 روپۍ ورودره دا خبره صحیح ده دا ځکه چې دا کپڑے الکه دوبی له ورکړې د انځلې ده نو څه خرچه هغه واغستي ده صحیح ده کنه دوبی ډېرې څه کار کړي چې رنگ ساز دی ورکړه دا نو دې رنگ هم ورکړي څه پیسې دی هغه غوښتي دي هغه مو سجما کا او څه پیسې دې ته ریغاله ته ریشي چولې دي ریشا چولې ته ویل کېږي تراز پیژنې ریشا څه خاصه هغه غوښتي دا او سره چلې چې به ودلې دا تارونه مارونه پکې بازي بولی را بولی دي کنه ودلې دا ودل دې ته ویل کېږي څه خاصه هغه غوښتي دا نو دا ته پریوتی په 100 روپۍ د خبره صحیح ده دغه خو نه دی ویل چې مالک په سو غسترا په زر نه د څه نه وای ما ته په زر پریوتی ده نو الګ دوبی د رنگساز د طراز او د اودلو والا چې برابر کی تارونه مارونه به بوزي رابوزي خسته کی کنه ته لکیږي ودل د ټولو خرچه جایز ده چې ته جمع کی او پر رأس المال دا شی په قیمت پسې سکی جمع کی او بیا به څه په دومره ماته پریوتی ده او دومره ګټه راکنو په دومره باندې درکو صحیح شو خو دې څه باندې چې په دومره مې اغېستې به کې دروغ راځي په دومره خو دې نه راغستې کنه نه دې څه په دومره ماته پریوتی ده پیګي نو صحیح ده ويجوز جائز دا ايوزي پاچدا راجم کی ايوزي پاچدا پیوست کی مې حاصل معنا وکړه
چې راجمه کی ټولې پیسې راجمه کی د اصلي قیمت سره پوه شوي که نه او بیا داسې وایي په دومره پرېوتې ده ای یضیفا چې نسبت وکړي الی رأس المال سر د مال ته اجرت القصاری د مزدورۍ د دوبي والصباغ او د رنګساز والطرازي او د ریشه لګونکي والفتل او د اودلو په اودلو چې کومه خرچه راځي و اجرت حمال طعام او مزدوري د بارولو د طعام و اجرت حمل الطعام او د مزدوري د بار کولو د طعام الکه تا په میله کې څه واغېستل ګوړه دې واغېستله ګوړه په 6,000 روپۍ بوجۍ خو هلکه تا وله ګاډی وکړو دلته چې رسوله نو هغه په 500 روپۍ له ګاډی وکړو نو اوس به داسې کولی شي چې دا 500 روپۍ چې په کومه خرچه راغلی د ګاډي که نه نو دا ته د اصلي اصل قیمت سره څه کي جمع کي او داسې به خلکو ته وی چې ما ته په 6,500 پرېوتې ده پوه شوي که نه و اجرت حمل طعام او مزدوري د بار کولو د طعام چې څوک یې بار کي ورایوړي هغه هم ته جنګولی شي د هغه اصل رأس المال سره ویقولو بیا خلکو ته وی ګاګ ته ویقولو بیا ګاګ ته وی قامه پرېوتې ده علی په ما باندې بېکذا په دومره بېکذا په دومره لاندې ناکید لیکلي احتراز عن الکذب چې دروغ نه ځان بچ کي که نه ځان پوه شوي که نه داسې به نه وایي چې په دومره مې اخیستې نه په دومره خو دې نه ده اخیستې په دومره پرېوتې ده ولا یقول او داسې به نه وایي چې اشتریته بکذا چې ما د اخیستې ده په دومره باندې یو پرېوتل وي او یو څه وي اخیستل وي اوس راشئ ما ستا سره بیع مرابحه وکړله خو تا زما سره دوکه وکړله تا وویل چې دا کپړه چې ده ما ته په 1,000 روپۍ پرېوتې ده خو ته پکې یو 100 روپۍ ګټه راکړه په 1100 به درکړمه بس ما ویل صحیح ده خلک 100 روپۍ ګټي نو دغه مناسب ګټه ده په بازارونو کې که نه نو ما له 1100 روپۍ درلې او کپړه مې نه کور ته راوړله خو بیا زه خبر شوم چې لکه دا خو تا ته په 800 پرېوتې ده تا پکې دا 200 روپۍ دروغ ویل خیانت پکې راووت که نه خیانت پکې راووتو نو اوس ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د انسان ته اختیار دی په 2 خبرو کې که خوښه شي په ټول قیمت د شی والي بس دوکه څه وشو اوس وشوله ښه دې راکاږه صحیح شوه ټول قیمت یې واله هغه چې په کوم قیمت درکړې ده او که خوښه دې شي نور واپس یې کړه چې دا دې واله زیناله پوه شوې که نه تا خو ما څه بیع مرابحه کوله تا ویل چې په 1,000 روپۍ باندې ما ته پرېوتی دی او په 1100 در کوم ما نه په 1100 واخېستو او تا خو ما څه په دې بیع مرابحه کې څه وکړه دوکه وکړه دا خو ته په 800 روپۍ پرېوتی وو صحیح شوه نو یا پې خپله کاږه یا شی ور واپس کړه شینې لمواله سم پې نه شو دا بیع مرابحه کې ښه او په بیع تولیه کې کو چاته دوکه وکړله یو سړي تا ته ویل چې لکه دا جوړه در کوم تعالی په 1,000 روپۍ ځکه په 1,000 روپۍ ما ته پرېوتې ده نو په زوړ قیمت باندې شی خرڅول دا صحیح تولیه یې که نه خو په دې کې هلکه بیا څه وشو تاسو دوکه څه وشوله هغه ته په 200 روپۍ باندې دا پرېوتې وه او تا په 1,000 درکړله او تا ته ویل چې ما ته په 1,000 باندې پرېوتې ده دوکه څه وشوله نو امام صاحب فرمایي چې بیع تولیه کې قانون داره چې وربشي او پیسې به دیوالي بیرته هغه کومه دوکه چې شوې ده شمه واپس کوه صحیح شوه په هغه بله مسله کې بیع مرابحه کې کوڅه دوکه وشوله یا شی واپس کوه یا په ټول قیمت اله داسې نه شي کولی چې لاړ شي هغه پیسې دې لږې والي بیرته چې راکړه تا خو ما ته دوکه کړې دومره پیسې بیرته راکړه 200 روپۍ خو بیع تولیه کې دي هغه خیانت اخیستلی شي صحیح شوه سم دې نه شوي ګورئ اوس نو وایي راته فإن اطلع المشتري کو چرته خبر شو مشتری صاحب خو پېژنئ که نه چاته وایي اخیستونکي ته علی خیانت په دوکه باندې چې دوکه را سره وشوله فی المرابحات په بیع مرابحه کې نو په هو دا مشتری صاحب چې دی بالخیار په اختیار باندې دی عند ابي حنیفه رحمه الله تعالی
ان شاء کو چرته خوغشین واخذه وادخلی دقم بها بجميع الثمن پټول قیمت باندې په کم چې خبره شوی وا و ان شاء کو چرته خوغشی رده نو واپس دکی چې نه خلما خود سې نشي کولای چې شابه 200 روپے دی دراکا خیانت او دوکه نشي غستله پوهیږئ وسرا شي په تولیه کې نو تولیه کې تی هغه قیمت اغستلې شي کم چې وسه دوکه شوی د چې شابه 200 روپے راکا ته ما دوکه کړی دا و ان تولا کو چرته خبر شو دا سړی دا مشتری سے بالا خیانتین په دوکه باندې چې دوکه راځه شوی دا په تولیه په تولیه کې نو اسقطها غرزی بدق خیانت لرا من الثمن د ثمننا کم ورکا کنه پیسې کمی ورکړي کونی ورکړي او کو ورکړي دي واپس کې والا خیانت پوه شوي الکا صاحبین تسن شوی دي احناف په دې مسله کې لکه درې ځای شوی دي امام سے ہوتا است خبر خپل وکړه صحیح شو په مرابحه او تولیه کې فرق وکړه چې تولیه کې هغه خیانت غیستل شي او مرابحه کې دي اختیار دی یا به شی بدا قیمت اخلي به واپس کې مکمل ابو یوسف سے وی چې په مرابحه او تولیه کې دوانو کې د قانون دی چې په دوانو کې هغه څنګه غیستل شي خیانت غیستل شي 200 روپے ته دروغ ویلي دي کنه نو ورته شي هغه 200 روپے ته والی په دوانو مسلو کې مرابحه او تولیه کې هغه فرق نه کوي څوک ابو یوسف سے او محمد سے وایي چې په دوانو کې بالک ته خیانت نشي غیستلې په دوانو کې یا په دغه ټول قیمت به ته اخلي یا شی مکمل واپس کا په دوانو مسلو کې امام سے فرق کو مرابحه او تولیه کې او ابو یوسف سے فرق نه کو وي په دوانو کې قیمت غیستلې شي دا هغه غیستلې شي هغه دوکي خیانت او محمد سیبل شودوانو کې د نشي غسل خیانت اوري وس وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى او ولدي ابو يوسف رحمه الله عليه يحط کمی بعد قیمت فیهما پر مرابحه او تولیه دوانو کې فیهما مرابحه او تولیه دوانو کې وقال محمد رحمه الله تعالی محمد سے فرمایلی لا یحط نبکمی قیمت فیهما پر مرابحه او تولیه دوانو کې لیکن یخیر لیکن اختیار ورکول شي فیهما پر دوانو کې کو په ټول قیمت یې لیوایلا او کو نه اخلي واپس کا ومن اشترى شيئا سر ان شاء الله سباله وایو کنا